هر کال د هوا په ګرمېدو سره جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د یخ تقاضا زیاتېږي چې ورسره د یخ بیې هم لوړېږي. د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون غړی قاري ثناء الله صافی وایي د جلال آباد ښار او ولسوالیو د یخ پلورونکو لپاره د ټاکل شوي نرخنامې په جدي ډول څارنه او نظارت کوي چې په خبرې له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. چې د سرطان اسد سمبوله د 3 میاشتو لپاره نرخنامه د 15 افغانۍ نرخنامه ورته یاد کمیسیون ټاکلې ده. دغه نرخنامه یوازې د فابریکو والا دپاره نه ده بلکې هغه څوک چې هغه کرایي او ورسره په څنګ کې کم تخونو والا دي عامه ځایونو کې چې یخ خرڅوي نو دغه درې قسمه خلکو دپاره نرخنامه ټاکل شوې ده. که هر څوک د دغه نرخنامې نه سرغړونه کوي نو هغوی سره قانوني چلند کیږي. بل لور ته د جلال آباد ښار د یخ پلورونکو اتحادیې مسؤل سنگر مومند وایي د کمیسیون ټاکلې نرخنامې ته ژمن دی او له تعهد سره سم به په ټاکلې بیه یخ پلوري. د نرخنامې کمیسیون چې دی په 15 افغانۍ نرخنامه راکړې ده او موږ انشاءالله په خپلو فابریکو کې په 15 افغانۍ یخ خرڅوو. انشاءالله د ننګرهاریانو ته ډاډ ورکوو چې د 15 نه به په لوړ قیمت نه خرڅوو. همدارنګه د یخ فابریکو باندې هم د هغه کومه چې د 15 افغانۍ نه په لوړ قیمت خرڅ نه کړي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي له هغه بیا د بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون له مسؤلینو غواړي چې وخت په وخت له نرخنامو څخه څارنه وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سري ډول د یخ بیې لوړې کړي. دلته راغلی یم یخ اخیستلو لپاره او زموږ د خپل دولت او د کمیسیون نه دا غوښتنه ده چې هر وخت دا مثال نرخنامې ورکړي هر فابریکې ته هر ځای ته که نه نو دوامداره توګه باندې باید څارنه وکړي وګرځي پرې او چې وګوري چې په حقیقت سره دا نرخنامو اندازه باندې ټاکلې اندازه باندې ورکول کېږي که نه. د ننګرهار بیو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون مسؤلین بیا ولسونو ته ډاډ ورکوي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له ټاکل شوې نرخنامې سرغړونه وکړي او له ولسونو غواړي چې د نرخنامې په تطبیق او سرغړونکو پېژندلو برخه کې ورسره همکاري وکړي.